د لوګر ولایت د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ترمنځ د ترنم د سیالیو په دې لویه غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو د مرستیال ترڅنګ د ترنم او فرهنګ ریاست رئیس د لوګر سیمه ییزو چارواکو دیني عالمانو شاعرانو ترنم کوونکو کلتورپالو ځوانانو او زده کوونکو ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت مرستیال دا ډول ترنمي غونډې د خپلو کلتوري ارزښتونو د ساتنې او د ترنم د ودې لپاره اړینې وبللې او پر دوام یې ټینګار وکړ. د ترنم سلسلې ته وده ورکول چې یو بهترینه بڼه لري او په اسلام کې یو ډیره ښه مخینه لري هغې ته وده ورکول او بل نوښت دا ده چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ پیوستون راوستل. خو د منګه د لوګر د خلکو بخت په دې بیداره ده چې دغه اول پروګرام د افغانستان په سطحه باندې دا په لوګر کې کیږي نو انشاءالله د افغانستان نور ولایتونه به په دغه پروګرامونو کې زموږ تقلید کوي او موږ به په دوی کې دوی امامان ګرځېږو. بل پلو ترنم کوونکو او شاعرانو د ترنم او فرهنګ ریاست دا غونډه د هیواد په کچه نوښت وباله او له یاد ریاست د شاعرانو او ترنم کوونکو د ستونزو د حل غوښتونکي شول. د ترنم او فرهنګ ریاست له مسؤلینو څخه یوه لږ مننه چې دغه راز پروګرامونه دایروي. د ترنم په برخه کې د ویناوالۍ په برخه کې د ځوانانو د فکر ماشومانو د استعدادونو په غوړولو کې کار کوي. د ښوونځیو او مدرسو زده کوونکو هم د غونډې ګډونوالو ته ترنمونه وکړل او پر بېلابېلو موضوعاتو یې په انګلیسي او نورو ژبو خپلې لیکل شوې مقالې هم وړاندې کړلې. د ننګ غیرت کور ده د ننګیالو وطن دی غیږ کې زمري لري دا د زمرو وطن دی خواري کړل زاري کړل هغې باغي نړۍ وای. هیره دې نه وي چې لوګر کې پر لومړي ځل د ترنم د پرمختګ او ترنم کوونکو د هڅونې په موخه د ترنمیزو سیالیو لویه غونډه جوړیږي.